نننې زمونږ سبق سورة المائده شپږمه سپاره 51 نمبر آیات خوانوالی تر آیت نمبر 54 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے مومنانو منیسی یہودیان او نصارا دوستان، بعضهم اولیاء بعض، بعض د دی دوستان د بعض دی. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، او چاچی دوستیو ساتلا دی سرا دستا سنا، او چاچی دوستیو ساتلا دی سرا ستا سنا، نو یقیناً دے د دین دے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، نوینی بتو آغا کسانو لرا چی پسلونو دا غی کے مرض دا نفاق دے، تلوار کئی پا دوستائی دا دی کے. یقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، وای دی یریگو منگا داچو برسیگی منگتا مصیبت. فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده، نظر دے اللہ دا چراتبو کی پا فتحا یا پا حکم سرا دخپل طرفنا. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، نو اوبگرزی دی پا آغا چی دی پٹکڑی دی پا زڑنو خپلو کی خپیمانا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اوائی آغا کسان چی ایمان راوڑے دے، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقسموا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، آیا دادی آغا کسان چی قسمون بے خوڑل پا اللہ باندے پاخ قسمون خپل. انہم لمعکم، چی یقیناً دی خامخا تاسو سردی. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، برباد دی عملون د دی نو گرزیدل دی تاوانیان. ایها الذین آمنوا یرتد منکم عن دینه، اے مومنانو سوک چی واوڑی دستا سنا د دین خپلنا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نظر دے چراب ولی اللہ داس قوم
چې مینه بکئی الله اغی سرا او اغی بمینه کئی د الله سرا. أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نرمی کون کی بوی پا مومنانو باندی، سختی کون کی بوی پا کافرانو باندی. يجاهدون في سبيل الله جہاد بکئی پلارد اللہ کی، ولا يخافون لومة لائم او نبا یریگی دملامت اکون کینا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. دا فضل دا اللہ دے ورکی دی لرا اللہ چالی چی خوخشی. واللہ واسع علیم. او اللہ پر اختیارا استن کے پوہ دے.